سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنیه قومندان وژل شوی. پکتیا کې د دولتي عسکرو پر پوستو بریدونو کې ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته ځي. بغلان کې د خوست و فرنګ ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولی. طالبانو د کویټ د امیر په مړینه د تسلیت مراتب وړاندې کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي که د راتلونکو ټاکنو پایلې مې په زیان وي نه منم. ارمینیا وایي ترکیې یوه جنګي الوتکه ویشتلې او پیلوټ یې وژل شوی دی. د پاکستان نوښار او مردان کې د چاودنو له امله 9 تنه وژل شوي، 18 نور ټپیان دي. سعودي عربستان وایي د ایران سپاهي پاسداران اړوند 10 کسیزه ترهګره ډله یې نیولې. د خبرونو پای.